پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ارشاد گرامیه د رسول الله ده چې کله مائع شی وي لکه چای شولو اوبه شولې شربت شولو شودې شولې دې ته مائع اشیا وایي. نو تاسو دغه مائع اشیاو ته پوکی مه ورکوئ، اسویلی مه ورکوئ، په جام کې، په ګیلاس کې، په پیاله کې چې هغې ته تاسو پوکی ورکئ، لکه ګرم وي د یخولو دپاره یې پوکی ورکوئ. دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی ده. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د دین منع فرمایلی ده. را بشو ساینسدانانو ته، طبیبانو ته، ډاکټرانو ته، هغوی ته موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یو حدیث مبارکه ولوستلو. هغوی د دې حدیث مبارکه په باره کې خپل ساینسي تجربې، خپل د طبابت تجربې په کار باندې واچولې. نو هغوی موږ ته دارنګې راپورټ راکړلو، دارنګې نتیجه یې موږ ته بیان کړله چې اوبه جوړې شوي دي د اکسیجن او هایدروجن نه، چې ساینسدانان هغې نه تعبیر کې په H2O سره، او انسان چې کله سا بهر ته راوباسي هغه کاربن خارجوي. کله چې د H2O سره کاربن یو ځای شي نو د هغې نه یو تیزابي ماده جوړیږي. نو هر هغه څوک چې اوبو ته پوکی ورکوي، شربت ته پوکی ورکوي، شودو ته پوکی ورکوي، دا په حقیقت کې د دغه اوبو د شربت نه یو قسم ته تیزابي ماده جوړه شوله. هغه دا چې کاربن کله د H2O سره یوځای شي، تیزاب بیا یو تیزابي ماده تشکیلوي. نو دا په حقیقت کې شربت وغیرہ نسکی، بلکې دا یو میکروب زده، دا یو تیزاب شده شی دی چې دی اسکی او دی به خامخا بیماریږي. دا قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن نه 1400 کاله تقریبا وړاندې شوی ده. په هغه وخت کې داسې ساینسي علوم نه وو لکه اوس، داسې تجربې نه وې لکه اوسنۍ، داسې طبابت نه وو لکه څنګه چې اوس مو رواج دی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې دغه خبره کړې وه بغیر د تعلیم د یو استاز نه چې دته یې ورکړی، بغیر د تعلم د رسول الله نه چې د چا نه یې زده کړی وي. نو دا صفت امی په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې کمال ده، په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مدح ده چې ټول ذوی العقول والا تعلیماتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حیران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو په باره کې ګوته په خوله باندې دي. نو دې وجې نه موږ په ډېر باوسوخ طریقې باندې ویلی شو چې امی صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا صفت ته کمال دی. نور به د دې لفظ د امی وضاحت د هغې تشریح د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې چې ذکر ده سوره اعراف کې به راشي. هلته به د مفسرینو تشریحات توضیحات په اعلی طریقې باندې انشاء الله پیش کولی شي.